را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې او لور چې د پلار مخکې موبایل مخ ته غټ نیولې او دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولې. ډېر خیر دا شعر بیا ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینوال حمید الرحمن همدرد یو ځل بیا د انور سواتي صاحب سره تاسو ته مخاطب یم. انور سواتي صاحب چا چې د خپلې شاعرۍ د فنکارۍ وړاندې قدم وړاندې بنیاد د مشال ټي وي نه اخیستی و او نن الحمدلله خدای پاک دوی له یو لوی مقام ورکړی دی. زه په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحالېږم. کوم کسان چې زموږ په شیشه زموږ په حمایت سره مخې ته راوځي منظریام ته راشي بیا الله تعالی یو مقام ورکړي ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. انور صاحب تاسو ته یو ځل بیا مشال ټي وي ته په راتګ هرکلی وایم او د وخت راکولو مو نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه حمیدالرحمن همدرد صاحب ستاسو د مینې ستاسو د موقع راکولو ډېره مننه. انور صاحب د مشال ټي وي خدماتو ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا تاسو هم د دې نه وړاندې قدم د دې نه اخیستلی و؟ بالکل همدرد صاحب ما چې کله هم د دې نه اولنی کلام ویلی و ډېرو ملګرو خوښ کړی یم. بالکل د انور سواتي آفیشل په نامه باندې د دوی یو پیج هم دی ماشاءالله چې نن سبا ډېر په عروج باندې دی. تاسو به یې ښه پېژنئ. نو راځئ چې دوی نه خوندور کلامونه واورو. ډېره زیاته مننه همدرد صاحب او ټولو مینوالو ته به دغه نظم ډالۍ کمه شي. را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې او لور چې د پلار مخکې موبایل مخ ته غټ نیولې او دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولې. ډېر خیر دا شعر بیا ووایه. ډېره دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولې. پلار د بچي نه د تپوس کولو توان نه لري. پلار د بچی نه د تپوس کولو توان نه لري او دومره کمزوری شو چې اوس خوله کې زبان نه لري. اوس زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږې؟ پلاران اوس هغه دبدبه او هغه شان نه لري. دا ذابونه ګورې هسې په موږ نه راځي ښه. دا ذابونه ګورې هسې په موږ نه راځي ښه. دا تکلیفونه ګورې هسې په موږ نه راځي ښه. موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګورې هسې په موږ نه راځي ښه. څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي. د قام بچي مو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي. بس دغه چل دی نو ګیله د چا نه سله وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي. او ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي. ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي. څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي. چې په اسلام کې په اواز یې هم پرده ماتېږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي. اخري وخت یې د بازونو ټپوسان جوړ شوي. اخیری وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي. نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي. زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي. زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي. الله هیر شوی دیوالونه د ایمان نړیږي. الله هیر شوی دیوالونه د ایمان نړیږي. دا افسوس نه دی په تاخونو کې قرآن زړیږي. او د دې نه وروسته ولا خدای خبر چې څنګه حل وي. انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندیږي. انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندیږي. ډېر ښه ډېر ډېر زبردست جی مینوالو دا و انور سواتي صاحب څوک چې څنګه چې موږ په مخکې ویډیوګانو کې هم ویلو چې د سوات مټې خرړې سره د دوی تعلق دی. تاسو ته خوندور نظم واورېدو چې د معاشرې ښه کاسي پکې شو. یقینا چې زموږ په معاشره کې دوی چې کومې ستونزې بیان کړې دا ستونزې راغلي دي او دا ویستل غواړي. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمیدالرحمن همدرد او انور سواتي صاحب ته اجازت ورکوي. په لوی الله مسپارم د خدای په امان.